ښه راغلاست ګرانو دوستانو. په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه کولی شو راغلې حوالې اجرا کړو او همدارنګه زده به کړو چې څنګه کولی شو د حوالو اجرا کولو ترڅنګ د حوالې بیل هم جوړ کړو. د حوالې د اجرا کولو لپاره راځو ایګزاکټ خلاصوو، مخکینی ډیټابیس خلاصوو او ډاشبورډ ته راځو. په ډاشبورډ کې انپیډ باندې کلیک کوو او په دې برخه کې کولی شئ نه اجرا شوې حوالې وګورئ. تاسې کولی شئ نه اجرا شوې حوالې د حوالې د نمبر په واسطه، د صراف د نوم په واسطه او یا هم د طرفینو د نوم په واسطه چې په تشریح کې ذکر شوي دي پیدا کړئ. د مثال په توګه غواړم چې د حوالې نمبر په واسطه حواله را پیدا کړم. په دې برخه کې د حوالې نمبر لیکم او پر سرچ باندې کلیک کوم. په دې شکل سره کولی شم د حوالې نمبر په واسطه حواله را پیدا کړم. د حوالې اجرا کولو لپاره پر حواله باندې کلیک کوم او په دې برخه کې د مشتری تلیفون شماره لیکو. د مشتری د تلیفون نمبر ثبت کولو څخه وروسته ټریژر انتخابوو او پر اپډیټ باندې کلیک کوو. په دې شکل سره کولی شو یو حواله اجرا کړو. غواړو چې یو بله حواله هم اجرا کړو، مګر غواړو چې حواله د طرفینو د نوم په واسطه پیدا کړو. د طرفینو نوم په دې برخه کې لیکو او پر سرچ باندې کلیک کوو. په دې شکل سره کولی شو د طرفینو نوم په واسطه چې په تشریح کې ذکر شوي دي حواله را پیدا کړو. غواړم چې 105 حواله اجرا کړم. پر حواله باندې کلیک کوم، د مشتری د تلیفون شماره لیکم، ټریژر انتخابوو او همدارنګه دې ترڅنګ غواړو چې د مشتری د حوالې بیل هم پرینټ کړو. د بیل د جوړولو لپاره پر پی ډي اف بیل باندې کلیک کوو او په دې شکل سره کولی شئ د مشتری د حوالې بیل جوړ کړئ. د بیل د پرینټ کولو لپاره په دې برخه کې پر پرینټ باندې کلیک کوو. د بیل د پرینټ کولو څخه وروسته پر اپډیټ باندې کلیک کوو او په دې شکل سره کولی شئ تاسې یوه حواله اجرا کړئ. راځو دوهمې برخې ته. څنګه کولی شو د حوالې د اجرا کولو ترڅنګ د حوالې بیل راوباسو. د دې کار ترسره کولو لپاره ډاشبورډ ته راځو او په دې برخه کې پر خپل آی ډي باندې کلیک کوو. سیټینګز ته راځو او په دې برخه کې پر ریپورټ باندې کلیک کوو. راځو ښکته بیل آپشنز ته او په دې برخه کې شو پرینټ ویث سیو فعالوو. د دې د فعالولو څخه وروسته له دې تنظیماتو څخه وځو. د تنظیماتو څخه وروسته انپیډ ته راځو. غواړم چې د 90 نمبر حواله اجرا کړم. پر حواله باندې کلیک کوم. په دې برخه کې پرینټ فعالوو. د مشتری د تلیفون شماره لیکو. د شمارې د اضافه کولو څخه وروسته ټریژر انتخابوو او پر اپډیټ باندې کلیک کوو او په دې شکل سره کولی شئ وینئ چې موږ د حوالې د اجرا کولو سره یو ځای د حوالې بیل جوړ کړ. د حوالې د بیل پرینټ کولو لپاره پر پرینټ باندې کلیک کوو او په دې شکل سره کولی شئ هم حواله اجرا کړئ او هم د حوالې بیل راوباسئ. او همدارنګه تاسې کولی شئ بیل په خپل کمپیوټر سیو کړئ او یا هم د واتساپ له لارې بل چاته ولېږئ. د دې کار ترسره کولو لپاره په دې برخه کې د سیو پر آیکن باندې کلیک کوو. د فایل د سیو کېدو موقعیت انتخابوو او پر سیو باندې کلیک کوو. په دې شکل سره کولی شئ تاسې د حوالې بیل په خپل کمپیوټر کې سیو کړئ. په راتلونکي ویډیو کې به د ټولو اکاونټونو په راپور جوړولو باندې به بحث کوو.